د څو لسیزو جګړو افغانان د تعلیم له حق څخه محروم کړي ول، خو د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنۍ سره د ولسونو دغه هیله راژوندۍ شوې او تعلیم ته یې مخه کړې. دا د زابل ولایت مرکز کلات اړوند خارجي سیمه ده چې ماشومان یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي، خو د امکاناتو نشتون د دوی اراده نه ده کمزورې کړې او هر سهار د یو روښانه راتلونکي په موخه ښوونځي ته راځي. اوس تازه ورسره د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت تر چتر لاندې زابلي ځوانانو د خیمو مرسته کړې. د دې ولایت د ځوانانو چارو امیر ملا اسمت الله شکیب هغه وایي چې ځوانان د اسلامي امارت سره همکارۍ ته چمتو دي او په ډیرو برخو کې ځوانان د اسلامي نظام سره په ګډه د هیواد د آبادۍ لپاره په کار لګیا دي. سید محمد مکتب ته معرف ریاست خپل امکانات ورکړي وو او هغه چې زده کوونکي ډیر وو، شنه اسمان لاندې ناست وو او نو بیا د ځوانانو امریت په دغه په همکاري باندې ځوانان سره راټول شو او بیا هغه ته خیمې برابر کړې. هلته نن تاسو ولیدل چې وریا خیمې ورته ودرولې تر څو پورې دغه زده کوونکي دلته ښه په ارامه سره خپل درسونه ووایي. د ځوانانو امریت تل هڅه کوي چې ځوانان په نورو برخو کې هم کار وکړي، یوازې په معرفت په بخش کې نه، په نورو بخشو کې هم. او زموږ د زابل پر ځوانانو باندې غږ کوو تر څو پورې چې د ځوان چې کوم مسؤلیت جوړیږي په هغو برخه کې کار وکړي. په ورته مهال د زابل ولایت د پوهنې ریاست مرستیال مولوي محمد نسیم نصیر د ځوانانو دغه اقدام ستایي او وايي هغه ښوونځي چې تعمیرات نه لري دوی ورته د تعمیراتو د جوړېدو هڅه پیل کړې چې په راتلونکي کې به دغه ستونزه تر یو بریده حل شي. پوهنې بخش ته دا یو داسې بخش ده چې د ټولنې هر قشر او د ټولنې هر فرد هر غړي همکاري ته په دې کې اشد ضرورت ده. نو د زابل ولایت کې چې کوم ځوانانو مکاتب سره د بعضې خیمو یا نور اجناسو همکاري کړې ده، موږ ډېره زیاته مننه ځینې کوو، ډېره ستاینه یې کوو. دا یو ډېر نیک اقدام ده، یو ښه اقدام ده، پر وخت اقدام ده چې ټول هغه مکاتب لکه دغه مکتب چې تاسو راغلي یاست سید محمد ابتدایه مکتب چې هغه د خارجي په کلي کې موقعیت لري، ټول داسې مکاتب چې هغه تعمیر نه لري موږ په پلان کې لرو چې دوی ته اساسي او معیاري تعمیرونه جوړ کړو. بل لوري بیا د دې ښوونځي ښوونکي او زده کوونکي وایي دوی 6 صنفونه لري خو 3 خیمې درلودې چې د دوی درسي بهیر له خنډ سره مخ کړی وو. نو د دغه نوي خیمو په لګېدو سره به د سرپناه ستونزه تر یو بریده حل شي، خو د څښاک د پاکو اوبو ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. د اوس لپاره موږ د لې 6 صنفه لرو او 3 خیمې برحاله لرو. په دغه 3 خیمې چې لرو هغه هم له فعالیت څخه کابو لوېدل، یعنی موږ هر سهار هغه درو بعد راته چې بکړي او هغه هم زړې دی وکي او 3 صنفه مو بیا د باندې لمر ته ناست وي او هغه د شنه اسمان لاندې لمر ته او دوړو ته ناست په خاورو کې. د هغو لپاره اوس زابلي ځوانان راغلي دي، موږ ته 3 دانې خیمې راوړي دي، انشاءالله الرحمن هغه اوس راته دروي. یا داسې ګرمۍ دي چې څه ناوخته چې ګرمۍ دي موږ پذابېږو چې خیمې شان ودرېږي بیا په شوق درس ویلی شو. ځان صنفیان دا ځینې هلکان اوس یو څو ډلې کې منظم شوي دي، بیا مکتب ته نه راځي، دغه خیمې ودرول شي، ډېر خوشحاله. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د تعلیم بهیر د زابل و ټولو لرې پرتو ولسوالیو ته رسېدلی.